السلام علیکم ناظرین زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي نن 8 سپتمبر راغو او په 8 سپتمبر باندې پاکستان تحریک انصاف په تېر شوي مخکیني او وروستني ټول ریکارډونه مات کړه یعنې پاکستان تحریک انصاف چې دې جلسې ته کومه کسان راغوښتل دي او څومره کسان د پاکستان تحریک انصاف دې جلسې ته راغلي د دې نه مخکې پاکستان تحریک انصاف دومره کسان نه جلسې ته راوستي دي او نه په دې طریقه کار باندې راوستي دي د دې په حواله سره پوره ډیټیل زه ستاسو مخې ته ږدم د دې سره سره زه تاسو سره تازه ترین چې کومه اپډیټس دي د دې جلسې په حوالې سره هغه هم زه ستاسو مخې ته ږدم چې د کوم کوم ځای نه څومره خلک دې جلسې ته را روان دي او څونه خلک را رسېدلي او په دې جلسه کې به مزید څه وي د دې سره سره درته دا هم وایم چې په اسلام آباد د کوم کوم ځایونو نه بند کړی شوی دی د دې جلسې دپاره او د اسلام آباد پولیسو څه پیغام ورکړی دی او هغې په ریپورټ کې څه ویل دي دا ټوټل هر څه زه ستاسو مخې ته ږدم خو د ټول نه اول راځو او دا درته وایم چې فیصل چودھري صاحب دا ویلي دي چې مخکې به داسې کار و چې عمران خان صاحب به زموږ سره راسره و او موږ به جلسې کولې خو دا نننۍ جلسه د هغې نه مختلفه ده او د هغې نه مختلفه دا ځکه ده چې نن زموږ سره عمران خان صاحب نشته او موږ د عمران خان صاحب دپاره دا جلسه کوو یعنې ډېر خلک چې کومه دي دا صرف او صرف د عمران خان صاحب د ازادېدو دپاره راغلي دي او بل ځای کې اهمه خبره دا ده چې زیاتره خلکو به مخکې دا خبره کوله چې دا دومره خلک راځي دا صرف او صرف د عمران خان صاحب د لیدو دپاره راځي خو نن خو عمران خان صاحب موجود نه دی او بیا هم دومره خلک راغلي دي یعنې دلته یو سوال پیدا کېږي چې آیا دا نن خلک څه دپاره راغلي دي مخکې خو به دا خبره کېدله چې دا دومره زیات خلک راځي دا څه دپاره راځي عمران خان صاحب لیدلو له راځي یا د ډانس دپاره راځي یا هلته بنګلې اچولی کېږي د هغې دپاره راځي خو نن خو د دې هر څه باوجود چې کومه ده دومره زیات خلک پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ته راوستو نو د دې د وجې نه د ډېر داسې خلک دي چې د هغو خپې چې کومه دي هغه رپېږي په دې به در سره هم مزید خبره کومه خو دا وخت که موږ وګورو د ټول نه غټ امتحان چې کومه دی دا د اسلام آباد پنډۍ ترنول ټکسلا واکینډ او د دې خواته چې څومره علاقې دي ترنول د دوی دپاره غټ امتحان دی او د دوی دپاره غټ امتحان په دې خبره باندې دی چې د لرې علاقو خلکو په اووم تاریخ باندې را رسېدلي یعنې په عامو جلسو کې د پاکستان تحریک انصاف که چېرته دا اعلان وکړي چې په 8 تاریخ باندې جلسه ده نو زیاتره خلک په 8 تاریخ باندې د خپلو علاقو نه را روانېږي او ماښام ته را رسي او جلسهګاه ته را رسېږي خو په دې جلسه کې د ټولو نه یونیک خبره دا وه بدله خبره دا وه چې خلک په اووم تاریخ باندې را رسېدلي وو او د شپې اسلام آباد ته را رسېدلي وو تاسو په جلسهګاه کې بېګا لیدلي وو چې څومره ډېر خلک هلته موجود وو او څومره زیات خوشحاله او دا یې غوښتله چې عمران خان صاحب به د دې جلسې نه بعد چې کومه دی هغوی به را آزاد کړی شي نو په دې جلسه کې او په تېر شوو جلسو کې دا فرق هم و خو په دې وخت کې اوس د اسلام آباد پنډۍ او د دې سره مضافات چې څومره علاقې دي په دوی باندې ذمواري دا راځي چې دوی د خپل حقیقي ازادۍ دپاره د خپل قاید دپاره وځي ځکه چې د لرو علاقو خلکو پرون را رسېدلي یا سهار را رسېدلي او دې نور ته په کار دا ده چې دوی اوس هلته ورسي د خیبر پښتونخوا خبره که مونږ وکړو دا وخت په موټروی که مونږ وګورو څومره خلک را روان دي نو په دې کې زیاتره مونږ ته د پاکستان تحریک انصاف ګاډي ښکاره کېږي او په دې ټوټل ګاډو باندې د پاکستان تحریک انصاف جنډې لګېدلي دي او په دې کې دننه د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې دي هغه په دې کې موجود دي که مونږ د پنجاب خبره وکړو د پنجاب نه چې کوم خلک را روان دي او په موټروی باندې څومره ګاډي په نظر باندې راځي نو په دې کې هم زیاتره د پاکستان تحریک انصاف کسان موجود دي او هغه په دې ګاډو کې را روان دي او په دغه ګاډو باندې جنډې چې کومه لګېدل دي هغه د پاکستان تحریک انصاف لګېدل دي او داسې ښکاره کېږي چې دا وخت په پوره پاکستان کې صرف او صرف یوه ناره ده او هغه د چا ده د عمران خان صاحب او د دې نه مخکې که مونږ کتلې نو د عمران خان صاحب په نوم اخیستو باندې پابندي وه یعنې باني چیرمین او د قاسم ابا او مختلف داسې نومونه به اخیستلی کېدل خو نن په اسلام آباد کې او په پوره پاکستان کې په هر ځای کې صرف او صرف د عمران خان صاحب ناره ده او د عمران خان صاحب زنده باد نارې دي او د دې یوه وجه خو دا ده چې څرنګه د حکومت دا خلک په مهنګایۍ باندې په بیلونو باندې تنګل دي نو د هغې په وجه باندې دا خلک هم راوتي دي او څه د عمران خان صاحب څه د محبت دپاره د پاکستان تحریک انصاف لوکل انتظامیه یو پیغام ورکړی دی او پیغام هغوی دا ورکړی دی چې کله تاسو ترنول ته راورسئ نو ترنول نه د جلسهګاه پورې چې کومه ګاډي تاسو راولئ نو د هغې راتلل هلته ممکن نه دي ځکه چې ډېر زیات رش دی نو تاسو په ترنول کې خپل ګاډي ودروئ او د هغه ځای نه په موټروی باندې په موټرسایکل باندې راشئ که چېرته تاسو سره خپل موټرسایکل نه وي نو هلته به بایکې والا ولاړ تاسو په هغه بایک یا په موټرسایکل باندې راشئ او د هغې سره سره هغې دا پیغام هم ورکړلی که نن چېرته تاسو هغې ته 150 روپۍ زیاتې ورکړئ نو هم څه دومره غټه خبره نه ده تاسو هغې ته زیاتې روپۍ ورکړئ خو تاسو جلسهګاه ته ځان راورسوئ د هغې سره سره هغوی دا هم ویل دي که چېرته تاسو ته موټرسایکل نه میلاویږي یا بایک چېرته نه میلاویږي نو تاسو پیدل هم دغه علاقې ته را رسېدی شئ او تاسو کوشش وکړئ پیدل جلسهګاه ته ځان راورسوئ دا د لوکل انتظامیې د طرف نه دا اعلان شوی دی فیصل جاوید صاحب چې څرنګه ویل تاسو ته چې مخکې هغه ویل چې مخکې موږ د عمران خان صاحب به زموږ سره وو او موږ به جلسه کوله خو نن موږ د عمران خان صاحب دپاره جلسه کوو ځکه دا خلک دومره زیات په تعداد کې راوتي دي
وزردایم اسلام آباد چې کوم دی دا په 29 مقامات باندې یعنی په یو کم 10 مقاماتو باندې بند کړی دی. دا مقامات د ځینو نومونه زه تاسو مخې ته اخلم او دا نور تاسو په خپله سرچ کولی هم شئ چې پای کې نیو مارګله روډ دی، 0 پوینټ دی، فیصل چوک دی، پکې بر امام دی، پکې د دې سره سره پکې میرټ هوټل دی، میرټ هوټل چوک دی، نادرا چوک دی، ایکسپریس چوک دی، دغه سیکریټریټ چوک دی، پاټا هاوس دی، تراملی چوک دی، شاپور دی، بنیګاله ده، دارنګې دغه ګوله موړ دی، زموږ سره موټر وی ټول پلازا ده او دارنګې دا ډېر علاقې دي چې دا سیل کړل دي. یعنې په دې باندې پابندي ده او دا پابندي د څه وجې نه کنټینر دلته لګولی شوي دي او دا د چا په حکم باندې لګولی شوي دي؟ دا یا د ډي سي په حکم باندې، یعنې ډپټي کمشنر صاحب په حکم باندې لګولی شوي دي یا د آی جي په حکم باندې لګولی شوي دي او په دې کې بالکل داسې معمولي غونته کې لاره هم نه ده پرېښې چې یو کس په دې باندې بار لاړ شي یا د بل سایډ ته لاړ شي. د دې نه علاوه درته دا وایم چې دا هر څه خو دې وکړل دي، خو د دې باوجود اسلام آباد پولیس یو ریپورټ جاری کړی دی او دا ریپورټ ډېر زیات حیران کوونکی دی. که چېرته تاسو دا ریپورټ واورئ نو تاسو به حیران شئ چې آخر په دنیا کې داسې هم کېږي. اسلام آباد پولیس وینا دا ده چې موجوده سکیورټي صورتحال های الرټ برقرار دی. اسلام آباد په مختلف علاقو کې اضافي نفرې چې دا تعینات کړی شوی د پولیس مطابق سنجاني کې یو سرچ اپریشن په دوران کې یو مشکوک بیگ دوی ته میلاو شوی دی چې په هغې کې د تباهۍ آلات موجود دي، یعنې هینډ ګرنیټ پکې دی، ډیټونیټر دی، پکې بارودي مواد په دې کې موجود وو او دا بارودي مواد چې کوم دا غیر مؤثر دي جوړ کړل دي. په بیان کې دا هم ورکړل شوي دي چې هر شهري چې کله داخليږي یا خارجيږي نو هغه په لارې باندې د پولیسو سره تعاون کوي چې پولیس چېرته په دغه علاقو باندې ځي نو هغه به د دې چیکینګ کوي. خو په دې کې یو غټ پیغام دا دی او پیغام دا شوی چې پاکستان تحریک انصاف ته به مسلې څه جوړېږي او دا مسلې به ورته که جوړوي څوک به ورته جوړوي او څرنګې د پاکستان تحریک انصاف لپاره څه مسایل جوړولی شي. په 22 اګست باندې پاکستان تحریک انصاف ته یعنې عمران خان صاحب ته دا ویلی شوي چې تاسو دا د 22 اګست ته جلسه کینسل کړئ نو تاسو ته موږ 8 سپتمبر درکړو، په 8 سپتمبر باندې به تاسو جلسه وکړئ او عمران خان صاحب ته د هغې NOC هم ښودل وه. خو د هغې نه بعد چې کله دوی اپلای وکړل دوی ته NOC نه میلاوېده نو د هغې نه بعد عمران خان صاحب اعظم ساعتي صاحب ته وویلې چې بس آخر شو تاسو د NOC چې کومه ده دا تاسو مخې ته یوسئ او پریس کانفرنس وکړئ. نو د پریس کانفرنس نه تقریبا نیمه ګنټه مخکې دوی ته دا وویلی شو او دوی ته د NOC ورکړلی شوه چې تاسو پریس کانفرنس مه کوئ او دا NOC تاسو واخلئ، تاسو دې ځای کې جلسه کولی شئ. د هغې نه بعد بیا تاسو رات ول چې جلسې غذایونه په دې باندې بدل کړو. خو د دې هر څه باوجود بیا هم پاکستان تحریک انصاف ته د تنګولو دپاره د پاکستان تحریک انصاف ته د مسایلو دپاره جوړولو دپاره د یو قانون پاس کړو او دا قانون دوی ډېر زیات په جلدۍ سره پاس کړو. یعنې اول دا قانون چا پاس کړو؟ زموږ د قومي اسمبلۍ نه پاس شو، د قومي اسمبلۍ نه بیا د سینټ نه پاس شو او په جلدۍ سره په دې باندې آصف علي زرداري صاحب هم زموږ چې صدر دی هغوی پرې هم دستخط وکړو او د دې قانون مطابق څه وخت هم د سکیورټي یو مسله جوړېدی شي او د هغې د وجې نه دا جلسه چې کومه دا کینسلیدی شي. یعنې دا اوس هم ممکنه ده چې دا جلسه به کمپلیټ شي که نه به شي. یعنې اوس هم مجسټریټ صاحب دا آرډر ورکولی شي چې دا جلسه دې کینسل کړی شي ځکه چې سکیورټي مسایل دي. نو دا قانون چې کومه ده د پاکستان تحریک انصاف لپاره جوړ کړی شوی دی او که چېرته پاکستان تحریک انصاف د دې باوجود جلسه وکړي نو د 3 کالو دپاره د پاکستان تحریک انصاف کارکنان یا ورکرز چې کومه دي دا قید کېدلی هم شي. نو دا مسایل دي، زه تاسو مزید اپډیټ وایم نو تاسو زما سره اوسئ.